په سوات کې دا یو مدرسه ده، په هغه کې هغه استادان یا یو استاد راولاړ شوی دی، بچی وهلی دی، هغه شاګرد راواخله، یا به حافظ یا به حفظ کوي یا به کتابونه وایي، هر څه چې دی دغه بچی وهی 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 په وهلو کې وژلی دی. مولانا صاحب د علومو په زده کړه کې که ووایم مخصوصا د دینی علومو په زده کړه کې د شاګردانو وهل جواز لري او که نه اسلامي شریعت په دې اړوند څه وایي؟ کولو کې نه قرآن او کلمه په زده کولو کې دا شی نسته. د ماشومانو د وهلو په اړوند کوم شرعي نص شتون لري او که نه مولانا صاحب که دلته را سره شریک کوي؟ نو په دې وجه پیغمبر علیه السلام فرمایي مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین، چې کله ستاسو بچان 7 کالو ته ورسېدل نو څه به کوئ؟ بیا به تاسو راولاړېږئ، دا بچي ته به د لمانځه ووایاست، په لمانځه باندې به اماده کوئ. دا یوه خبره شوله. دویمه خبره په دغه حدیث کې دا د الله رسول فرمایي وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین، چې کله دا بچی 10 کاله ته ورسېدی نو اوس وتا ته جایزه ده چې دا بچی پر دا 10 کاله لمانځه باندې لمانځله نه رالی، یا یې سستي کوله، یا یې یوه خوا او بله خوا ته کېدی، دومره قدر یې وهلی سي چې دی وبېرېږي. مننه مولوي صاحب. که لنډ وایي دغه وهل باید تر کومه حده پورې وي یا تر کومه حده پورې جواز لري؟ دومره قدر یې وهلی سي چې دی وبېرېږي، دا نه چې الټه یې راوځړوه، چپه یې راوځړوه، لاسونه ور وتړه، پښې ور وتړه، پیپونه ورته ونسه، نه نه نه، داسې مطلب پر د املا باندې قرار وهلی یا داسې مطلب تر غوږ نیولی، صحیح سلو دا پروا نه لري. د ماشومانو د تربیې په اړوند که د پیغمبر علیه السلام د ژوند کومه واقعه را سره شریکه کوي نو دا موضوع به بیخي واضح شي. انس فرمایي عزیزانو، وایي ما 10 کاله د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم خدمت وکړي. 10 کاله، په دا 10 کاله پیغمبر علیه السلام مبارک ما ته نه دی ویلي چې ولې یا څنګه. بس مولانا صاحب تاسې هم طبعا شاګرد پاتې شوي هستئ، کله مو د زده کړې پر مهال وهل خوړل یا له دغسې یو حالت سره مخامخ شوي هستئ که نه؟ په بخښنې سره دا پوښتنه چې ډېره زیاده په چوکاټ کې نه ده، هسې یو ساتیري په شکل مو کړه. په یاد موږ به وهلو، ډېر به وهلو، ولې ناوخته رالې، ولې د صفایي نه ده کړې، ولې د سبق نه ده زده کړی، ولې د تعلیم کې مطلب شاته دا خبرې وې. ځینې خلک په میډیا کې له دغې واقعې څخه وروسته د مسجدونو، مدرسو او همدارنګه د اهلیدونو پورې تبلیغات کوي. تاسو په دې اړوند څه وایي؟ مقصد دا نه دی چې بچی وژل شوی دی، مقصد دا دی چې دا مدرسه بدنامه کړو. میډیا د چا په لاس کې ده؟ میډیا د غیرو په لاس کې ده.